علما وایي درې شیان د سترګو نظر هم تیزوي، روانې اوبه، شنه ښایسته مخ. خو بیا داسې نه چې تاسې بې له دې نه شرعاً دا معلومیږي چې ورته ګوره، نه، کتل ناروا دي بیا مخ ته، پردي مخ ته یا په شهوت باندې یا پردۍ ښځې ته یا کشر هلک ته، دا به اسلام کې ناروا ده، جواز نه لري. مونږ یې هغه فطري هغه باندې بحث کوو. دریم او کله داسې نه ده چې دا د مخ سره تنا د انسان محبت وي. علامه ابن العابدین الشامی وی مونږ یو میدان به و، دې میدان کې به خلک راتلل او ورزش به یې کو، و یوه حسینه ښځه به دې مجلس ته راتله، د بل چا نه دی نقل کوي، ډېره ښایسته ښځه به راتله، یو اوښ و دې میدان ته به دا اوښ هم راتله، دا اوښ به چې راغی وي داسې به یې کتل چې ښه ښځه چېرته ده، چې پیدا به یې کړه نو دا اوښ به راغی وي د ښځې په دې مخ باندې به یې داسې مخ ورکېښود. دا غیر له انسان نه نورو حیواناتو ته هم خوند ورکوي.